د چی شلومبې دي دا؟ د وزو. وزو شلومبې دي. اوس ځو برته د اقبال دا وخواته شلومبې خو مې وشې لږ پاته دی به لا پسې وشم او زه بیا درته د بادام د درخت څه نه کښېنم اقبال ته وایم همدینې ستا نیکه پر راسې وروره ته ولې چېرته نیکه اقباله زرغون مانده کې کښته دی برته هلته ځو ای برمه ده اوس برته د اقبال دا کره ځو د ده نیکه خو دلې اوسي خو دی وایي اوس زموږ کره راغلی دی وایي هلته به ورته ځو انا برته د اقبال دا کره ځو زرغون مانده و زرغون مانده کې د دوی کور دی هلته به د ده نیکه په در وویندمه وایي ډېر تاریخي سړی دی ښه خبرې هم وایي عزت دی نو هغه به بیا په تاسو واخلي لمبې وایي ستا خو ډېر تږي سولو اوس به ستا نوم څه موږ خو ډېر ستړي هم سولو عصمت الله ته مې د شلومبو فرمایش وکړي د غره شلومبې ډېرې خوند کوي او هغه شلومبې چې د میږو دی هو د میږو د میږو دي زه به درله راوړم څه شلومبې شلومبې څومره غیره هغه هم ورسره تړلی نو اوس د غره شلومبې واره شو بیا به ورته ولاړ شو د زرغون مانده وخوا بادام درخته ده ته ښکاره کړه د بادام څنګه بادام شنه شنه نه شنه ګرځي دا بادام سپین کې سپین کې ما به چې سپین که بادام هم دا د په غرو کې پیدا دا تی څنګه وچوي دغه خپل ټیم خپله په درخته کې ده سخت دی دا ډبر هم دی کمزوري ورته نیولی دغه کاغذونه نه دي دغه څه خالبزي کړي هی دې سم نه کوي دغه بادام هم دا دی میلاوس واه ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله خوندوره ځای هی د چیز درخته هم بادام د اقبال پر نیکه باندې د خپل باغ ډیر ګران دی دا تاسو ورته وګورئ جال هم ورته لګولی دي لرګیان هم ورته ایښي دي او زه بیا درته د بادام د درخت څه نه کښېنم اقبال ته وایم همدینې ستا نیکه پر راسې وروره وایي ته په ګل کې لا بادام نه راپرېږدې ما دا د څو دانې راوشکولو سر مه خلاصوئ اقباله ستا نیکه ته بیا ووایه یو مېلمه راغلی څه بادام یې وشکول هغه به برته تا وډبوي نه بادام به مات کو بادام به څو دانې وخورم بسم الله الرحمن الرحیم موږ دې پر الله باندې ګران یو که موږ سر خلاص کړو داسې میوې را رسوي وګورئ شلومبو په انتظار یا وایي د چی شلومبې دي دا؟ د وزو. وزو شلومبې دي ټیکې دي که نرۍ؟ نرۍ. اچھا ته ولې زیات خوند ماشاءالله زما زړه ګسه نه غواړي زه داسې پسې ولاړ شم په دا لاره کې څنګه درخت دی دا سیټ هم درخت دی دا سیټ هم درخت دی خوندور سیند دی زړه مې هغه مې هم ګرده کې راوسته ډېر خوندوره علاقه نو اوس ځو شلومبې وشي ته ښکاره کړه که ستا نه جنګ ما خو دې نه دی کړی دغه یې وتلی دی ستا څه عمر دی څه عمر دی دی سبق وایه شاباش اوس ځو برته د اقبال دا وخواته شلومبې خو مې وشې لږ پاته دی به لا پسې وشم اوس ته ځې موږ سره نه بدنۍ څوک شلومبې کې ختم کو بدنۍ چیرې ته سین
څونه به څوک بیایي نو دی وایي زما واری خلاص پرونه زما واری خلاص څوب څه نه لرې ها څو زموږ به وویشت یو دانه که ماته په ګفټ کې راکوې بیا دې بیا پانډیوالي ها راکوې ها ته ودرېږه. مشر خدای دې نو څونه خدای ساتي ها نو د مشر سره خبره دی وایي زه نه یم مشر زه وایي نه دی ګورم خپل ګورې نو ها خبره نو زه ښه زه له ګورم مشر نو ته یې نه راکوې یعنې ها نو به زه سهار وکړم نو ساتي یې ته نو ته راکوې که نه راکوې ویډیو دې جوړېږي اکشنۍ پسې راکړه میشه نه راکړه ښه څه وخت یې راکړه پر کال وه بس پر کال پسې راکړې راځه ښه اوس دا دې د خیره موږ راورسېدلو بېرته د اقبال دا کره دا د نیکه سراچه دا د ولاړه ده روزه چیرې کښېنه اقبال وطن تبلیغ زنده باد په غرو کې نو دا قسم موټران ډېر ښه خوند کوي چرګم ډېر بد پخه شوی ده ولې ای څنګه ډنګره دوامه غږ څنګه خوند کې دا ژوند دا ته ووایه